دغه ناسته چې د کونړ مرستیال والي مولوي عبدالله حقانی ترڅنګ پکې د یو شمېر سکتوري ادارو رئیسانو او د بیلابیلو رسنیو استازو برخه اخیستې وه. تر ډیره د خبریالانو او دولتي ادارو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو په موضوعاتو پکې بحثونه ترسره شول. په دې ناسته کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف وویل کونړ ولایتي ادارې د پرمختیایي کړنو معلومات وخت پر وخت له رسنیو سره شریک شوي او دا معلوماتي اړیکې بلا غښتلي کړي. دغه راز د نامه د بشر حقونو څانګې غړو په خپل نوبت د خبریالانو او دولتي ادارو رئیسانو ترمنځ د اړیکو په لا اخوالي خبرې وکړي او معلوماتو ته لاسرسی د خبریالانو لپاره اړین وبللو. د یو نامه استازو وویل که داخلي رسنیو سره همکاري پیاوړې شي په دې توګه به د موجوده نظام پر وړاندې د ناسمو پروپاګنډاو مخه ونیول شي. دغه راز ژورنالیستانو هم معلوماتو ته د لاسرسي په اړه خپل نظرونه مطرح کړل او د موجوده قوانینو په رڼا کې د صادقانه مطبوعاتي هڅو ډاډ وښود. د دې غونډې په وروستۍ برخه کې د کونړ مرستیال والي د خبریالانو سره د ولایتي ادارې د هر ډول همکاریو ډاډ څرګند کړ او د موجوده اسلامي نظام د کړنو د ښه انځور وړاندې کولو په برخه کې مطبوعاتي هڅې اغیزمنې وبللې.